दगड़ा बराबर पसू है 20 रुपए जी 20 रुपए हाँ जी सत्का मत करे बाकी ओके लगा ना सार शुरू होते हाँ जी उसरा सम यो वाले बाकी खेला दी और को हम आशु ना बाकी 20 रुपए और जी यो के बाकी बल ना सत्का के वो ना जिधर बाकी साले भी पूरे कम जी ना सादा रहा का सादा माल का बिसरा पाँच खैर माल का बिस्टा हाँ जी माल किश्ते और जी तो आप ही जानेगा ना जी मैं भेजने जी तो करे पे जाना देखिए तो 100 रुपये रोजगार है ये गंजी कला वो 100 रुपए का टम कला तो 100 का टम मतलब जरा बेसिक गटे तो स्कूल तो लेना दे जी प्लान में कैंसर बीमार दे सका ऐसे सीधा को कम दरवाजे रा पैसे दगा कमा भरी को तो सौदा मोदा रोडो पूर खर्च लगाते चले हाँ जी दास है यार दाख में बिया दाव के वाला बड नो कर ना जी खैर दे रहा बस सदका शो बाकी बड़ा हाँ जी चेस के रोल हमदला चला बानस की हाँ जी हम जो को मरे अच्छा बरबानस कर वाला ना पक्का मर ठुलो न सेवा बेसी गटे जा सो गटे जी पक्का मरस्ते ठुलो न सेवा बेसी ता गटेली की सोरी गटेली मैं जगह अच्छा सवा जरूर में बाकी गटेली रहे तेरे जुमा दे टाउन की घर से था मामा शपक दड़ा वो गिरोल हुआ पागल में बाकी जरूर में गटेली दारे पक्का ठुलो न ज्यादा गटेली तेरे ने ज्यादा नहीं गटेली दारे सो यार नंदी बाकी पिंजो जरूर गटेली टिकती दाढ़ी दीदी हाँ जी सही अरे बड़े सना सोशी हाँ जी वो किस टाइम पर हाथ में दाजी से यावा माझी गरम बयान आसिम खत्म निशी नन चिकले वो खत्म के ना दक्का पैसे सारे मजबूरेश पे पदे बांधे बखम मजेदार फ्रूट वाखले और बेबी खुरिश्ता का ना दाजी लवम योसे बेबी लवम योसे अतब हम वसारे की न्यू बखरी और तेनंडी रखुली मजदूरी शो सबा बियान लाश्ता दा दागी दो फ्रूट उसे खुशहाल है का ना तो रिव्यू की 100 रुपए की ना जी दा वजह सरका शो वजह सा दा जी वाखला मोला जी दा से वाखला बीखी नाखले ना बीखी नाखला अदा दे मशूमी लावा और को चेहरा सर इसके खान जी सीधा ढेर ज्यादा मन या पुख्तनो यली बनो पुख्तनो या तसलस शहो पर गनो पुख्तनो अस्सलाम वालेकुम खैर जी पखेश असेंगे तबियत खरी खैर नूरो कम देगा का ये तो खुद शिरीन को रोना कले दा सो के गरीबाना नु यार बस साल बड़ो बड़ो लसा सो के ना मालूमात को ये तो खुद दे नहीं मैं यार ज़ख्म दा गन मन दा कबार दा गुंडू जा भी मुल्क नली मुल्क तो सोचता ना का नो चान दा बोस कम सब यो زبدلو كم تفوس فولي دا څه ना خبره تاسو کې دلته زدلته کې دا مغه دا غتی متي دا خو دي خو دا بسړو نو باندې بیا سکے نو دا تنور منو کې کارو کی ها او دا څه 1500 روپے مو کی بس کا څه په روان دي او بس دا خبره ده نن خو د جمعې ورځ و ما منځو نه छुट्टी پکې نه کوي جمعې پر یاره دا څه کار دی ها چې چوټي به کوله خو بس یاره سودا رب مونږ کړل لګه کوم مې دې مخه پدې سودا وایي नजर د خبره کوم خان سلو 500 روپے دے کے غړي 1500 شپږ بس ها زم چې نن دا څه کارو کې د جمعې ورځ ده خاجي هغه سلو 500 روپے چې کمه ته غټي ها هغه بازار باندې بلا څه کارو کې خاجي چې دا 500 روپے باندې نو غړي او یا لکه مړی دا څه کې قسم دې 500 روپے خو وګړي دا ته ستا به د کار پیسې د موټر د تیلو پیسې به د خپل ګر غریبي وکم ما ته منه کو زه ته خبرو کوم کاکا خاجي تاسو د کوم دی ته ما پیژنې
ما خو ته نه پیژنم چې او زه تا نه پیژنم نو دا پیسې تاله څوک درکوي دا الله راکوي نو بیا به کې پاتې څه شو واله نه ته ما پیژنې نه زه تا پیژنم دا ستا خدای پاک هغه سخت ځای کې به خراوله او خدای دې د اکسیډنټونو نه مو وساته خدای دې د مصیبتونو نه مو وساته یا باسې تو 101 مرتبه ته پوه شوې یا لطیفو دا دوه یا پیری او درېیمه کلمه بسم الله سبحان الله والحمدلله دا مطلب دا دی چې دام 100 مرتبه 101 مرتبه وایه خو اللهم صل او اللهم بارک دا به ته لس پیرې مخکې وی چې بیا پې ته څه سوال کوې نو الله پاک پې به یې ډایرکټ به ډایرکټ قبلوي او ډایرکټ به قبلېږي خو چې په صحیح معنو سره لګاتارې وی او خدای پاک وایي یا ارحم الراحمین تا په چا رحم وکړو زه تاله دا نه یم چې تا ما ته دا پیسې لګوي یا ارحم الراحمین د استاد جي نه تپوس وکړه یا ارحم الراحمین د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب دی چې تا په چا رحم وکړو خدای پاک وایي چې زه به په تا غیبي خپل رحم وکړم د دې وروره دا معنی ده اوس درته زه یو خبره کوم ښه جي په دې پیسو به څه کوې اوس په دې پیسو به بس وړو په پیړو والم چې نو پې والم زه خو یم ښه جي چې د جمعې ورځ ده ښه بس زه خو ځم دا اخلم او ځم زه دا افسر بیا ما ته وګوره تاسې که راووتې دا تنور خشاک دی سره دا خبره ښه جي او مونږ مې خو جمع سره چې دونه خوشحاله لاړ شي ته کور ته که نه ښه جي چې ته کور ته ځې تا سره جیب کې د 50,000 نوټ پروت وي نو ته زه په دې سودا علم نو بیا د کار خراب کړو نو دا د کار به وکړې چې دا د 50,000 نوټ به جیب کې کېږدې او په دغې به سودا وکړې او کور ته به ځې مړه یا لکه دا خو تا ما ته د خدای دنیا پیسې راکړې یا لکه ته ځان ولې بې پیسو او ما چې نن په دې ټوله لاره د شیرین کوټو نه چې څونه څه ویلي دي هغه الله ته پته ده یا ارحم الراحمین دا هغه د شیرین کوټو اثر یې وکړو بالکل اثر یې څنګه وکړو به دا زه څه خبر دغې به مې به تا سره خو د 2 کروړو ګاډی دی او زه خیرن خچل نن د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ چې دا عبادت او دا هغه کې دا نورم مزه کوي نن لاړ شي او بدن خپل سبق وایي سبا روزه سبا نه دا اخلم کار مې برابر دی بس زما بس زه به ورځه به السلام علیکم المؤمن المهيمن العزيز الله دې خساته والله ضرور دا هغه سخت دی الخالق